السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په یو نوي ویلا کې زیل منو حادثه سره حاضر یم. امید دی چې خبر او جوړ بای نو راځي چې نن ورځ ویلا شروع کو او خبر د نن ورځ ویلا کې دی تقریبا د 4 بجو نه سٹارټ شو. موږ رالو سرخاو ته د لیمالګرو چټي و د اتوار ورځ موږ لاړ به سرخاو ته. دې ځای پورې د لار کې ډېره زیاته ښکلې ده، خو بره بیا لږه تقریبا 1 کیلومتر لاره چا خرابه ده. دلته موږ سیلانیان ډېر زیات راځي، د کلیوال هم ډېر زیات راځي، خو چې دا لار پخه شي نو ان شاء الله چې ډیر زیات به راځي. دا ځایونه ډیر زیات ښکلی ځای دی. سرخاو د نوم دی، دا په بونیر کې موجود دی. ان شاء الله به دې کې ډیر زیات ښکلي ابشارونه هغه به تاسو ته ښیو. ډیر زیات ښکلي ځایونه دي، بلکې هغه به تاسو ته ښیو. نو راځئ چېرته هم مزه زموږ سره اوسئ ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا تاسو کدی شي په دې ټایم کې موږ شاړن ته راورسېدو. څومره زیات ښکلی ویوز دی په دې کې. دا درې ګټې د دې نه د خلک رادانګي د دې ځای نه خو دا ډېرې زیاتې چیتې ښکاري، خو داسې بر وخت یو انسان نو ډېر زیات دنګ ښکاري. یو زموږ یو ملګري ته راټوپ وکړو، دا رابرې نه ډېر زیات دنګ ښکاري. څومره ښکلی دی، څومره ډوب دی. او وقار صاحب هغلته لګیا دی لرګي راټولي. انتظار صاحب دی د پخلي کار سټارټ کو. زموږ تاسو ته پس زموږ کوکینګ والا چې دی هغه انتظار دی. سجاد صاحب پکې دا هیلپ کوي، ټماټر یې واړه کړو، پیاز واړه شو. نو تاسو د دې ځای نه مزې واله تاسو ته زه یو ښکلي یو څو سینیمیټک شاټونه شریکوم او د پخلي هغه شاټونه سره شریکوم. د پخلي نه مزه واخلئ، چېرته هم مزه زموږ سره اوسئ. مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما په دې ټایم کې مازدیګری شو، دوی ورته ولامبلو او انتظار او دس ما دس وکړو. خان ناست دی، دی د لامبلو نه الرجي راده او بادرنګ یې واړه کړي دي. او بس وقار ساړو شو، ناست دی او بس پخلی تیار شوی د پاسه په سکاره یخې دي او ډېر زیات ښایسته ښکلی ځای دی. ټایم کې چاول تیار شو، خان یې چیک کوي او
او ساتي په دوه پلیټونو کې واړه کړي دي بس د روټۍ ټایم دی انتظار دی پکې ځان غلی غونډه ناست دی او ډېره زیاته مزه یې وکړه لم تنتهوا لنرجمن کته ہے دې ټایم کې تاسو څنګه دي ماشاءالله زبردست انتظار پخله څنګه دی پخله ما خپل کړه ماشاءالله ډیر زبردست تاسو هم کته شي ویني چاول درانه دی انا کوله مونږ ډېر زیات مزه کوي وکاره هو ته سوای تاسو دغه چاول پر صبح چا پخله کړه ډیر مزه نه فیصله او فیصله دی خو ګوره ډېر بیزي د صحیح وای په دې ټایم کې مونږ وکړه واپسې او ډېره زیاته مزه کوي او بس ماښامې ټایم دی زه اوس به راخېږو او موټر سایکل باندې ځو کور ته بس وای بیا چې مونږ رالو له سرخونه نو ما ته ټایم میلان نه شو دا یې وجې بیا ما اخري شاټ وانه اخیستو نو دا اوس په سر له